د کہانی شروع د یوې ښکلې ښځې نه کیږي چې هغه په سټیج باندې ولاړه وي او د ټولو خلکو وړاندې خپل نقلي سرمن د ځان نه لري کی چې د لاندې ته اصلي چیچړ او یروونکې وجود راښکاره شي. دا عامه ښځه نه وه بلکې د زرګو کالو زړه پیری وه چې ډیر عمر د وجې ویښته هم غورځېدلي وو او صرف یو څو ډکي سپین ویښته پې پاتې وو. دا ټول منظر د میز د لاندې پټ ماشوم په یره یره ګوري چې د وړاندې باقي ښځې هم خپل اصلیت راښکاره کړي. دا د اول ځلو چې پیریان یې ولیدل چې د خپو ګوتې هم نه وي. په اصل کې دا د دوی سالانه میټینګ و چې دوی د ټولو مشره دوی ته تقریر کوي لګیا وي. وی تاسو په ټول کال کې صرف یو ماشوم رانیولی دی. دا زموږ دپاره غټه ناکامي ده او دا ځل زموږ د دنیا د ټولو ماشومانو نیول مقصد دی. وی که ماشومان درنه پاتې شو نو زموږ د دې تنظیم بیا څه مقصد شو. د دې دا خبرې څه پیری ځان سره لیکي او څوک پې اعتراض کوي. وی دا څنګه ممکن ده؟ د دې په اورېدو سره د هغې په مخ شیطاني خندا راشي چې کومه د دې د غصې نښه وه او د غصې مطلب یې مرګ چې ټولې پیرې د هغې نافرمانې نه ځان اخوا کي او دا په خپل طاقت سره په ایرو کې بدله کي. د دې په لیدو سره هغه ماشوم نور هم ویریږي چې په دې کې مشره اعلان وکړي وي ما سره بېشماره پیسې دي، زه تاسو له درکومه چې تاسو پې د ټافیانو دوکانونه کولوکې چې ماشومان یې لتې هسې ټاپیانې ورکوي او راګیروي. په دې کې یوه پیرې ولې مشوره ورکړي وي که موږ په دغې ټافیانو کې د نشې دوی واچوو نو زموږ کار به نور هم اسان شي. خو د دې دا خبره یې په مشرې ښه ونه لګي. وي ما داسې دبۍ تیاره کړې ده چې د مخې سرې ماشوم په مږه کې د بدلولو طاقت لري. په دې سره ټولې په خپل منځ کې خبرې کوي چې ور وډبېږي. دوی ټول په یره کې زر زر خپل ویښتو مخونه واچوي او واپس انساني شکل اختیار کړي. د ور په کولا وهلو سره د ور مخې ته یو موټه ماشوم ولاړي چې یوه ښځې په بانه رادننه کې وي راځه چې ټافي دله درکم. خو هغه ته څه پته وه چې دی د هغوی اولنی ښکار جوړېدو واله دی. دی خپلې مشرې له راولي وي هغې له ورشه چې ټاپي درکړي. هغه وله خپله دبۍ ورکړي چې هغه پې صرف په 15 سکنډه کې دننه خپل عمل شروع کړي او د هغوی د وړاندې دی مږه جوړه کړي. په دې سره ټولې پیرې د خوشحالۍ نه چغې وهي چې د دوی مشره ورته په غوسه کې د چپ کېدو دپاره ووایي په ما دلته د انسان بین لګي چې دوی ټول د هغې ځای تالاشي اخلي چې په ګرځېدو کې هغه ماشوم را پیدا کړي او په شریک یې ونیسي او په زور وله خوله وازه کړي او مشره وله هغه دبۍ ورکړي چې په لږ ساعت کې په مزه هغه ماشوم هم په مږه کې بدل کړي او بیا ټول په شریکه وله خپې رولي چې دوی ته په ډېره مشکله باندې ځان بچ کړي او په سټور کې داخل شي. چېرته چې ده ته د ځان په شان یو بله مږه هم میلو شي. دوی دواړه فیصله وکړي چې خپل کورونو ته ځو چې په ډېره مشکله سره دی د نیا په کمره کې را داخل شي او نیا ته آواز وکړي وي زه ستا نوسه یم. نیا پې هم په حیرانتیا سره یقین وکړي ولې چې هغه هم په خپل وخت کې د دې ظالمانو د ظلم ښکار شوې وه. دوی ورته ټوله قصه وکړي چې نیا ورته وایي وي موږ له به زر تر زره د دوی څه غم کول پکار چې ټول ماشومان د دې مصیبته بچ کړو او ده له د جورابې نه یوه کڅوړۍ جوړه کړي چې دوی پکې لاندې د پیریانو کور ته کوز کړي. خو دغلته په داخلېدو باندې د بدقسمتۍ نه ورته د یو پیشو پام شي او په یو تیز اواز سره د پسې شي. خو په خوشقسمتۍ سره نیا یې وویني او پیشو له پام بدل کړي او دې په تادې سره د هغې دبۍ بوتل را پټ کړي د څه د وجې چې دی په دې حال شوی وو او پټ په پټه یې نیا له راوړي چې نیا یې ورته وایي وي د دې په مدد سره به موږ دوی ټول ختمو چې څه دپاره به هغوی ته دا په خوراک کې اچول وي. په سبا باندې دوی پټ په پټه په کچن کې داخل شي او په ټول خوراک کې ورته واچي چې ټول نه مخکې د کچن والا په مږو کې بدل شي او بیا د مشرې ټول کسان د دې په لیدو سره د دوی مشره کله یو خوا منډه وهي او کله بل خوا. خو اوس ډېره ناوخته شوې وه ولې چې هغې هم دا خوراک کړی او د هغې نه هم مږه جوړه شي او په مزه ټول هوټل د مږو نه ډک شي. نیا یې د ټولو مشرو وویني چې په یو ګیلاس کې بند او د هوټل منیجر ته یې حواله کړي وي دا د هغې منګکورو مشر دی د چا د وجې د ستا د هوټل عزت خراب شو. هغې خپل کس ته حواله کړي چې هغې ټوټې کړي او دا دنیا د هغې سپیرو نه خلاصه کړي. اوس یې نیا ته صرف د یو څیز تالا شو د هغې د وی چې کوم دا ماشوم خپل اصلي حالت ته راوستی شو او وخت ورسره هم کم و ولې چې د مږو عمر دومره نه دې ته د پیریانو د مشرې د کمرې نه د هغې ټول دولت میلو شي کم چې هغې د غلط کارونو دپاره ساتلی او دا یې اوس د ټول ژوند دپاره کافي و. دوی اوده شي چې یو رحمدله پیری د شپې په تیاره کې په خپل طاقت سره هغه ټول ماشومان خپل اصلي حالت ته راولي. تاسو ته دا نینۍ کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رای په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره. ما له راکړئ اجازت. بای بای.